9 میاشتې کېږي چې طالبان واک ته رسېدلي دي او د افغانستان جمهوري اسلامي حکومت سقوط کړلی چې 109 ممالک کې استازي او رسما نمایندګي درلودله او په دې 9 میاشتو کې دوره کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي. متاسفانه دلته چې په افغانستان کې شپږ نیم زره اجتماعي او سازمانونو فعالیت کوو په مختلفو برخو تعلیمي او اجتماعي او خیریه برخو کې دوی فعالیت کوو، هغه په ټپه درېدلي دي. دوی ته داسې بستر تر اوسه پورې نه ده فراهم شوی چې دوی خپلې چارې دوباره بیرته شروع کړي. د افغانستان کوم با استعداده ځوان کدرونه څه دي باندې د افغانستان سرمایه مصرف شوله، د هر افغان ټکس یا مالیه څخه پیسې کار شوله، په دوی لګول شوله، دوی په تعلیم باندې، دوی په تحصیل باندې، دوی په پیشرفت باندې، دوی په ترقی باندې پیسې مصرف شوي. هغه تاسو وګورئ، موږ او تاسو په هر هفته کې 3 تر 6 زره موږ ځوانان ورځ تر بلې یا د امنیتي ملحوظاتو له وجې یا د نادارۍ په اساس یا د بیکارۍ په اساس دوی خارج ته اړ کېږي، خارج ته ځي او د مهاجرت لاره غوره کوي. اوس هم د افغانستان له بېلابېلو برخو د وژنو، جنایي پیښو او نورو مواردو راپورونه را رسېږي، خو اوسنۍ اداره هڅه کوي چې دغه ډول پیښې کم اهمیته وښیي. ستاسو نظر څه دی؟ تاسو وګورئ، مرموز قتلونه ورځ تر بلې زیاتېږي، په رسنیو باندې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. اجتماعي او سیاسي فعالین چې د افغانستان د بقا لپاره، د افغانستان د یووالي لپاره غواړي مشروع غږ انعکاس کړي او حقایقو په اساس تبصرې وکړي او نظریات خپل وړاندې کړي، هغه یا ورک کېږي یا له ملکه شړل کېږي او یا هم په مرموز توګه دوی وژل کېږي. هغه که څوک دي که څوک یې کوي، مګر هم اوس فعلا طالبان مسؤلیت لري، دوی ته باید رسیدګي وکړي. تاسو وګورئ، هغه حق او حقوق سه قرآن کې راغلي دي، خدای تعالی ورکړي دي، قانون اساسي کې دي، قانون مدني کې دي، چې جنو تعلیم او تحصیل ده، هغه حق او حقوق نه دوی تر اوسه پورې منع شوي دي. حق حقوق دوی ته تر اوسه نه ده ورکول شوي. د جنو مکتبونه شپږم ټولګي نه پورته هغه بند کړي دي. ځوانانو ته انتخاباتي بستر په افغانستان کې نه ده رامنځته کړی، داسې یو بستر نه ده رامنځته کړی چې هر یو په اساس د پوهې، په اساس د لیاقت، په اساس شایسته سالي ځان نوماند کړی شي. تاسو وګورئ، په ښځو باندې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. نو هیله مو دا ده چې طالبانو حکومت جرمونو ته رسیدګي وکړي، ښځو چارو باندې محدودیتونه نور لاس واخلي، د ښځو پر وړاندې، جنو پر وړاندې مکتبونه نور خلاص کړي، پرانیسي او د افغانستان اتباعو ته هغه اتباع چې اجتماعي حقوقونه باید برخوردار اوسي، دوی حقوقو ته رسیدګي وکړي، نه دا چې ورځ تر بلې دوی محدودیتونه زیات شي. بل دا چې طالبان باید ورځ تر بلې دنیا سره تعامل پیدا کړي، نه دا چې دوی په تقابل کې قرار وګرځي ځان. تاسو وګورئ، بیلګې په توګه دوی یو 5 کمیسیونونه لغوه کړل، چې یو کمیسیون د سولې په چارو کې و، سولې عالي شورا ولا، او بل حقوق بشر خپلواک کمیسیون، چې دواړه اړین کمیسیونونه ول. سولې په چارو کې موږ داسې وخت کې قرار لرو، داسې سولې ته اړتیا لرو چې نور داخلي جنګونه رامنې شي، دوی باید سولې په برخه کې هلې ځلې وکړي، نه دا چې دوی فرمانونه ورکوي او دغه کمیسیون لغوه کوي. حقوق بشر دوی باید جهان سره تعامل پیدا کړي، تقابل کې ځان قرار ورنه ګرځي. دوی د حقوق بشر خپلواک کمیسیون دوی لغوه کوي، چې دا ښه کار نه ده کړی د ما په اند. دوی باید دغه فرمانو کې دغه کې تجدید نظر وکړي او هغه حقوق چې د افغانستان هر یو وګړی باید ولري، هغو ته باید دوی درناوی کړي او هغه حقوق دوی باید ورکړي. تاسو چې د عدالت غوښتنې هڅه کوئ، کله چې دغسې موارد له اړوندو مسؤلانو سره شریکوئ، هغوی څومره په څېړنه او د عدالت په تامین کې ستاسو مرسته کوي؟ د افغانستان د ټولنیزو ټولنیزه اساسي شورا چې په همدې موږ اجماع لرو، تقریبا 300 نهادونه دي موږ سره، خبریالان، خبریالان، مدني فعالان، سیاسي څهرې او د افغانستان ځوان فعاله کادرونه دینه جوړه شوې ده. موږ په تیر نظام کې 23 ولایتو کې فعالیت درلود، دفترونه مو درلودل چې د طالبانو پر راتګ سره دا تر اوسه ټول درېدلي دي او فعالیت بند کړی ده. بعضې امنیتي ملحوظات هم موږ لرو، ستونزې سره چې موږ بعضې دوستان او همکارانو غږ یې پورته کړی دی، هغو کورنۍ تهدید شوې ده او ګڼې ستونزې ورته زیاته شوي دي. هیله مو دا ده چې په افغانستان کې نور د تهدید اپشن، د مرګ اپشن، د زارونې اپشن دې نه باید نور کار وانه غیستل شي او په طالب چارواکو باندې غږ کوو چې په افغانستان کې داسې یو بستر رامنځته کړي، خصوصا اجتماعي او فرهنګي سازمانونو ته داسې یو بستر رامنځته کړي چې دوی وکولی شي د افغانستان ثبات او یووالي او پیشرفت کې دوی ونډه واخلي او خپلو فعالیتو ته دوام ورکړي. 9 میاشتې کېږي